صلی الله علیه وسلم یو ورځ جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې ته چې پیدا شوې دا بل ټکی یو د کار واورئ چې په تمام ملائکو کې اول الله خلقت د جبرائیل علیه السلام کړي، اول دې پیدا کړ او د اول د پیدا کولو غرض داو چې زما د محبوبانو او خاص کر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منس کې با رهبار چې کوم دی اغا څوکي جبرائیل رهبار دیته وای رحمان بابا وای کنه وی لهبت رهبار پختل نشما لهبت رهبار پختل نشما خدای از دست بی ویلی وی رهبار تا د معشوقي دومره روب دی دومره روب دی چې د ډېر هیبت نه هغه رهبار نه پوښتنه هم نشم کولی خدای خبر چې څه به ورته ویلي څه سخته خبره ورته نه کړي عزیزانو دا خبرې خو که تاسو خیال وکئ هغه قلبي عشق سره تعلق لري اوس په ایمان درته هم خفه نه شئ مونږ او تاسو په دې پوهېږو نه چې دا رهبار څه ته وایي او که نه جي هغه دغه کیسه ده د هغه مړي چې هغه من ربک تپوس ترې وکړو په قبر کې ویل من ربک ویل ویل څه ویل من ربک ویل رب رب څه کوې زه ربونه څه پېژنم یو قپ مړی بني وږی یم مونږ هغه یو اوس رهبار څه ته وایي دا پوښتنه رحمان بابا نه ورشئ په قبر کې وکړئ چې رهبار څه ته وایي نو جبرائیل علیه السلام چې دا رهبار و دا اول پیدا کړی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې تا چې خدای پاک پیدا کړي نو تا اول څه لیدلی و یا رسول الله زه چې پیدا شم نو ایس نو صرف د ښي طرف ته یو ستوری و چا به ځلېدو نور څه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې جبریله هغه ستوری زما نور و ستا د پیدا کولو نم زرګونه کاله مخکې خدای مخکې پیدا کړي دا زما نور اوس دا شی کائنات سبب د دغه نور د پاره جوړو چې دا به په آخر کې پې راځي چې دا هر څه ورته تیار که ژوندي وي او زم ژوندی وما په دې بیان کې به آینده راشي چې په دې کائنات کې اسمانونو ته دغه پیغمبر خدای پاک بوتله نو دا یې څه څه لیدلي ولته او څه څه وو عرش څنګه و کرسی څنګه و جنت څنګه و دوزخ څنګه و دا به په دې بیانونو کې راشي عزیزانو هغه نور بیا د آدم علیه السلام د ملا نه واله د هر یو پیغمبر په ملا کې برا منتقل کېده حتی کې چې راغی د عبدالله صاحب ملا ته چې څه وخت کې حضور صلی الله علیه وسلم د مور په حمل شو او د بار وفات په ورځ د پیر په سحر باندې د پیدا شو سحر تیاره وه مور وی د مور څه نامه وه بی بی آمنه وی چې په خدای قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وخت کې زما د نفس نه ځمکې ته راغی دا دنیا ټوله داسې رڼا شوه چې ما د قیصر او د کسرا منارې ولیدې داسې رڼا جوړه شوه عزیزانو دا لیلة القدر شپه ده دا د خدای پاک تاسو ته وښیي د لیلة القدر په شپه باندې چې کومه شپه د لیلة القدر او ته پکې راویښ شوې نو دا ټوله دنیا به داسې ګورې لکه دې تلي ته چې ګورې داسې او یو شی به پکې وګورې چې په دې تمام کائنات کې به هېڅ شی ولاړ نه ګورې ټول به خدای ته په سجده پراته وي که دا ونې دي که دا محلونه دي او که دا بوټي دي هر ځای چې دی دا ځمکه به داسې تلې وي او هر شی به خدای ته په سجده پروت وي داسې رڼا به وي چې د مشرق او مغرب به درته د دې تلي په شان ښکاري نو بی بی آمنه وایي چې ما داسې رڼا شوه چې د مکې نه د قیصر او د کسرا منارې ولیدې عزیزانو ماشوم اوس خدای پوهېږي چې څه وخت کې دی پیدا شو علما لیکي چې دی چې د مور په حملو نو مور به چېرته د لرګو ګېډې راوړو کور ته نو لرګې ګېډې به 2 فوټه د اثر نه اوچت روانو په سر به نه کېد ځکه چې خېټه کې سردار کونین پروت په لاره به چې مور روانه وه
او نور باو نو د عربو غوندې ګرمي دا وریځ به راکوزه شو د هغې په سر باندې به لکه د چترۍ غوندې روانه د مور په خېټه کې و چې پلار عبدالله صاحب وفات شو چې څه وخت کې پیدا شو بی بی حلیمې ته حواله کړی شو د تی ورکولو دپاره څه چې د عربو رواج و چې د 6 کالو شو نو مور هم وفات شو د 6 کالو په عمر کې یتیم او یسیر دواړه شو دی راغی د خپل تره په تربیت کې د ابو طالب صاحب په تربیت کې دی لویده چې څه وخت کې زلمی شو 25 کالو ته عمر ورسېده په دغه مکه کې یو بیبي وه بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته وایي د هغې عمر 40 کاله هغې تقاضا وکړه چې دې هلک سره زه نکاح تړم ابو طالب صاحب په کور کې د هغې رسم نکاح وشو او د بیبي خدیجې سره د 25 کال په عمر کې نکاح وتړل هر یو کار چې دی کوي هر یو کار نو هغه څه د عقل نه بار باري د عقل نه اوچتي نو دی په خپلو هلکانو او همزولو کې په امین مشهور شو امین معنا دا امانتګار چې د په بچپن کې هم چرته خیانت نه دی کړی نو د ډېر صدق او د ډېر رښتینوالي نه په نوجوان طبقه کې دی په امین مقررو دا بیبي خدیجه چې څه وخت کې د په عقد نکاح کې راله نو دا و ډېره مالداره تاجره وه تجارتونه وغیره وغیره هغه اسباب قدرت ورته برابر په دې اسنا کې 15 کاله نور تیر شو حکم ورته وشو چې تیار شه بل یو رحم را روان دی مکې معظمې نه بار منا کې یو غر دی چې هغې غر ته هغې کې یو غار دی هغې ته غار حرا وایي حکم ورته وشو چې دې غار حرا ته به ته ځې او دې ځای کې به ته د الله په ذکر و فکر کې مشغول یې ده ته به خپلې بیبي قجورې او ستوان وغیره دا برابر کړه او دا به غار حرا ته ځان سره یوړ اوس دې وخت کې خو چونکې مکه معظمه کې ډېرې آبادۍ او دغه دي هغه غار هغه وخت کې بالکل د بیت الله شریف ته مخامخ او دا غار نه دا بیت الله ښکارېدو 6 میاشتې په دغه غار کې دی چلو 6 میاشتې پس جبرائیل علیه السلام ورته راغی چې راغی د قرآن کریم یو څو آیاتونه یې راوړه محدثین وایي چې په دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام په خپل صورت اصلي کې د ځان وښودو خپل صورت اصلي د جبرائیل دا دی چې د 600 وزرې دي او په هر یو وزر باندې قل هو الله احد لیکلی اوس قل هو الله احد خدا شی دی چې ماشومانو ته یاد دي او پوهې پې چې قل هو الله احد کې کوم زور دی هغه زور درته زه ویلی نشم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت راوړو هغه نبوت د دې دواړو اوږو په دې منځ کې د کونترې د اګۍ عمره یو مهر ولګول او د قرآن کریم دا آیاتونه یې راوړه چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق حضور علیہ السلام دا ولست او د غار حرا نه راکوز شو او کور ته راغی کور ته چې راغی بیبي خدیجې ته وایي چې زملونی ما باندې شړای واچوا بلستن را باندې واچوا زه تبې ونیوم ځکه چې جبرائیل په صورت اصلي کې لیدلی و نو هیبت پې راغلی و اوس بیبي خدیجې ته ګوره او ورته څه وایي او ورته وایي و یا رسول الله تبې نه نیولې او ما په ځان هیبت راوله ستا د تمامو حرکاتو سکناتو نه دا معلومیږي چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار علي الله بیبي خدیجه لا مسلمان هم نه ده خبر هم نه ده اسلام پیژنیم نه نوم هم نه ورځي او پیغمبر ورته وایي چې زملوني ما په شړۍ کې پټ کا هغه ورته وایي چې تبه او هیبت نشته ستا د چال چلن نه ما دا پته لګولې او اندازه لګولې
چې الله به تا نه څه ډېر لوی کار علي. نن که زمونږ او ستاسو ښځې مسلمانانې نه دي نو پیسه ووایي په ایمان مونږ ته به ښځې داسې ووایي یا زمونږ د ښځو مازغه به دا کار وکړي. پرون راته چا وایي چې دا زمونږ د صوبې نوی وزیر اعلی چې راغی ټول بایسکوپونه یې بند کړل. مال چې دا خو ډېر ښه کار وشو. وی چې په هزاره کې هم بند کړه او دلته هم ټول بند کړه. مال دا خو ډېر ښه کار وشو. وی سر به مهر یې کړ او سیل یې کړه. ما ورته وی چې دا خو ډېر ښه کار دی، خدای دې نورم توفیق ورکړي چې دا وی سی آرونه او بلو پرنټونه چې دي چې دا هم سر به مهر کړي. خدای دې دا توفیق هم ورکړي. خو دا توفیق دې هم خدای ورکړي چې دا ښځې هم سر به مهر کړي. زما په خبره پوهېږئ؟ ټول ګند یې ښځو په پاکستان کې اچولی دی. دا دعا وکړئ چې دا ښځې هم سر به مهر کړي او اعلان وکړي چې خبردار چې ښځه بار ونه ګورم. لکه په کابل کې طالبانو اعلان کړی چې که ښځه بار راووته خپې پې ماتې کوي. خو د طالبانو نه ښځې داسې یېرېدلي چې څوک بار نه راوځي. او ښځه ډېر ظالم بوټی دی چې لږ د یارې خبره واوري بیا نږدې نه راځي. دلته یو کال دا پراپېګنډه شوې وه چې یو ګوربیجو راوتی دی ښځو نه پوزې خوري. ګوربیجو ښځو نه پوزې خوري. په خدای باور کې دې ځای نه تر صدر پورې مال روډ، فورډ روډ، صدر روډ دا ټول بازارونو کې وګرځېدم. د دوایي لپاره ښځه نه ښکارېده. هلکه دا څه چل دی؟ ویل ګوربیجو راوتی ښځو نه یې پوزې وخوړې. لا به پکې دا آواز وشو چې یو پوزه یې د صدر کې هم د ښځه نه وخوړه. پکې دا چې ښار کې هم د یو کور باندې ورټوپ کړی او یو ښځې نه یې پوزه وخوړه. اوس که خیال وکړئ د ښځو دا سپېږمې پټې کړي دا هغه چل دی. تاسو ګورئ ورته نور روانې هر څه یې بربنډي خو دا سپېږمې داسې چل کړي دلته ځکه چې ګوربیجو نه یېري. نو مال چې دته د خدای دا توفیق هم ورکړي چې دا ښځې سر به مهر کړي. ټول ګن په پاکستان کې ښځو اچولی دی. ښځو قسم په خدای دی چې خره نه ده، خره داسې بېمینته به درته میلاو نه شي لکه ښځه چې نن په پاکستان کې بېمینته درته میلاویږي. وایي په ایمان دکه نه ده. خرې له چې ورنږدې کېږي نو هم د دې خوف به دې وي پړه کې چې په لته مې ونه وی. دا یاره به دې وي که نه چې په لته مې ونه وی. او دا ښځې خو لتې نه وی. داسې بېمینته لکه خره نه میلاویږي لکه ښځې چې میلاوي. نو د پاکستان دی خدای د نواز شریف د حکومت دې طرف ته خیال کی چې دا ښځې سر به مهر کی چې بغیر د ضرورت نه به ښځه د کور نه بار نه روځي او که راووته نو خپې پې ماتې کوي. اصلي شی دا دی. سینماګانو زه په خپل ځای کې خیره مقدم کوم چې دا ډېر ښه کار دی. د قوم بچي ټول تباه شو په بلو پرنټونو دکانونو کې. تباه شو که نه؟ د قوم بچي تباه شو، ټول مردار او ګندګان شو. نو دغه طرف ته توجه پکار ده. د عمر پته نه لګي چې یو ورځ به که دوه ورځې به خو که ښه کار چا وکړو نو انجام به یې ښیي. زما عزیزانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي لا اسم نه ده او پیغمبر ته داسې رای ورکوي چې د هغه نه ټول هیبت بوتلو او ټیک شو. آیاتونه د قرآن دي چې په غار حرا کې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي. بار راووتو د کوره چې بار راووتو نو ابو بکر صدیق په مخه ورغی. دی لا مسلمان نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرولو ویل ابو بکر نن په غار حرا کې ما سره داسې چلو شو. جبرائیل راغی او دا آیاتونه یې راته وویل او ما ته نبوت میلاو شو او دا اجازت راکړی شو چې دې قوم ته د توحید دعوت ورکا. دوی ته ووایه چې وحدو ربکم او لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو بکر صدیق وی چې ها داسې چلو شو ویلی او وی لا اله الا الله محمد رسول الله. په لاره کې ولاړ ابو بکر صدیق په ایمان راوړو. پیغمبر ته تپوس کوي چې ابو بکر تا خو څه تپوسونه ونه کړه ته معجزه غوښتل یا څه ورته وی چې محمده ستا بچپن مونږ سره تیر دی. تا د دنیا په خبرو کې هم چرې دروغ نه دی ویلي. په امین مشهورې نو دا خو د دین خبره ده. په دې کې به څنګه دروغ وی؟ په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې انت صدیق. نو ابو بکر نامه خو وا
خدا صدیق لفظ په دغه کوڅه کې په ولاړې پیغمبر ولا ورکو چې ته صدیق ولې چې تا پړومبای او په یو وینا زما باندې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول. عزیزانو خبره شروع یکی بادی ګره مرګری راځه او ایمان راوړه، مرګری راځه او ایمان راوړه. ابو جهل ته چې پته ولګېده هغه په دارالندوه کې فوراً میټینګ کال کو. دارالندوه داسې پوه شئ لکه د پاکستان قومي اسمبلی. دان دارالندوه چې وه دا د مکې قومي اسمبلی وه. دارالندوه چې وه دا د مکې قومي اسمبلی وه. تمام سرداران د قریشو یې راوغوښته او دا حضرت عمر هم پکې و. ابو جهل ویلې چې څه پوهېږئ زمونږ خدایان او د پلار او د نیکه دین ته دا محمد چې کوم پیدا شوی دی بے مور او بے پلاره دا ورته دروغجن وی او زمونږ خدایانو ته غلط وی. د دې علاج وکئ چاوې دا به وکړو چاوې دا به وکړو. حضرت عمر ته وی څه به وکې؟ هغه توره راوویسته ویل څه به وکړم اوس به درته په دې توره کې سر ټومبلی راوړم. اوس به را روان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه جونګړه کې ناست چې هغې ته نږدې شو یو صحابي ورته وی چې عمره خیر خدای ډېر په جذبه روانې. ورته وی لرې شه لارې نه دا تاسو چې پې مین یئ د سر پرې کولو پسې روانې. چې ښه دې شمې وجلو له راغلې؟ ویل او ویل د دې شمې رڼا خو ستا کور ته هم تلې ده ته دې شمې پسې وجلو له راغلې ورشه کور کې دې د دې رڼا وګوره. ویل زما کور کې؟ ویل او ویل ودرېږه کور ته یې منډه کړه. دروازه بند وه. چې دروازه بند وه دننه نه څه اواز راځي. خورې لګیا ده دننه قرآن لولي او دا آیات وایي الله خدای چې هغې به څنګه وي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. دا آیات د دروازه وډبوله. خوره پڅ شي چې قرآن لیکلی هغه زر پټ کورال ورور ته دروازه لري چې دی ورننوته ورتل دا تاسو لسته هغه ما خو څه نه دي ویلي براني ولې ده مرګ لا وواله چې د پاسه او خیر هغه مو واله چې وی والو خوره داسې ودرېده ورته عمره نوره مې مو نوره مو ویلې بس تړی شو خو په دې مې پوی کا چې دا تا څه وي چې زه راتلم. ورته ما هغې نه وینې بیږي وی ما داوی چې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. یو ته بیا ووایه اخورې ورته بیا وی طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. حضرت عمر داسې ولاړو یکدم داسې شو او په ژړا شو او ورغې دا خورې د ګریوان نه ونیوه. ویل و خورې ستا دې په خدای باندې قسم وي دا داسې مزېدار قرآن چې تا ته چا ښودلی دی مام وله بوزه مام وله بوزه. خورې ورته راځه خورې مخکې او دی ورپسې حضور علیه السلام ته چې ورننوته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل نو ورته عمر بیا څه جګړې لرالی خدای بنده و یا رسول الله جګړې لنیم راغلی دې دپاره راغلی یم چې کوم قرآن دې زما خور ته ښودلی دی هغه ما ته مخایه. پیغمبر ورته څه وایي چې قل یا عمر لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس په دارالندوه کې ابو جهل دی په تمه ناست دي چې اوس به د پیغمبر سر ټومبلی راوړي په توره کې. عمر وی خدمت وایه یا رسول الله وی خدمت وی او وی د اسلام نام و نشان مټاولو کوشش دی کولو اوس چې چرته وران ځای ګورې هلته به د اسلام جنډه لګئے. ایو بزرگ وی کنه وی جن مسجدوں کا تھا وہ گرانے پہ مبتلا
दिन मस्जिदों का था